مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې دغه دوه نفره تښتي او علي رضی الله تعالی عنه ترشا توره پلاس په پسې دی. هغه دوه ځغلي نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، خو هغه ته هغه نږدې کور د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور و. ام هاني رضی الله تعالی عنها هم د ابي طالب لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور ده. دغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په کور ننوتل او ویل یا ام هاني امان راکه. هغه ویل امان می درکړی دی او دا د کور دروازې ته ورووته. کګوري یو سپور فارس په دوی پسې را رهیدي، په زغره او اسلحه کې پټ دی. ام هاني رضی الله تعالی عنها نو پیژندي چې دغه سپور څوک دی. فارس ته وویل ما دوی ته امان ورکړی دی. علي رضی الله تعالی عنه خول د سره استکی شذي و پیژندي چې ورور مې دی. نو ویل یا علي ما و دوی ته امان ورکړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ام هاني دوی زموږ سره جنگ کاوه. هغه ویل بیا هم زما په جوار کې دی. علي رضی الله تعالی عنه ویل والله تر هغه به دغه کور تر دروازې را څخه ونوځي تر څو چې د دوی په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر راځي. زه انتظار کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په باره کې څه اراده ده. دا هغه کسان دي چې د صلح ټول لارې پریښولې او یوازې د جنگ لارې اختیار او خوښ کړه. نو اوس د دوی په باره کې د ام هاني جوار یا امان قبلیږي کیا؟ ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل زه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورځم او پوښتنه ځنې کوم. نو یا معلومات وکي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی. ورته وویل سو چې په خیف کې دی. دا خیف ته پسې ورغله. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیمه کې وو او غسل یې کاوه چې د فتح یا شکر المنځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غسل کوي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور پرده ورته نیولې و، پټاوه. ام هاني رضی الله تعالی عنها اجازه وغوښته، اجازه ورکول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پردې د شاڅخه خبري ورسره کولې. ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل یا رسول الله وحارث ابن هشام او عبد الله ابن ابي ربيعه می امان ورکړی دي. رؤوف او مهربان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ام هاني وهر هغه چاته چې تا امان ورکړی دی موږ هم امان ورکړی دی. نو هغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په جوار او امان د مرګ خلاص و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام د طرفه وشذ ته عزت
او اکرام دی چې د یوې ښځې په شفاعت 2 نفره د اسلام دشمنان او د کفارو مشران چې صلح هم نه قبلول او د مسلمانانو سره جنگ کاوه، خو بیا هم د یوې مسلمانې ښځې په امان او جوار د مرګ خلاص و. دا هغه درجه او عزت دی چې الله جل جلاله په اسلام کې وښځو ته ورکړی دی. خیر، د مکې مکرمه پر شار د مسلمانانو پوره تسلط راغلی. هیڅ داسې قوت او طاقت نشته چې د مسلمانانو سره دی وجنګیږي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه خپل لشکره سره وخیف ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړ، ویل یا خالد، آیا ما نوې امر کړی چې جنگ مکوه؟ خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، والله نه پرې شولو، لارې نه راکول ترڅو چې جنگ ته مجبور شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عذر قبول کړي او کومه ملامتیه نه ورته ویل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه خو وتښتېده. عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح او حبار ابن الاسود چې دا هم د هغه لسو نفرو څخه و، د نن په مکه مکرمه کې پټ شو. هند بنت عتبه هم پټ شو. نو د هغه لسو نفرو څخه ځینې ووژل شو، ځینې وتښتېده او ځینې پټ شو. هغه چې پټ شو د هغو قصه به لږ وروسته درته بیان کوم. کوم وخت چې حالات آرام شو او د مکې مکرمه د فتح ټول کارونه سرته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان سره راټول کړه او د کعبه شریفه و طرف ته رهیسو. مهاجرین او انصار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ورسره رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان په تکبیر ویلو امر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر وایي او مسلمانان هم د علیه الصلاة والسلام سره تکبیرونه وایي. 10,000 نفر د مسلمانانو لشکر د کعبه شریفه و طرف ته ورهیدي. ځینې قریش د خپل کورو څخه ورته ګوري او د ځینو څخه بیره تللې ده د باندې راوتلې دي، ځکه ویلي ده چې مسلمانانو پر ټوله مکه مکرمه تسلط او سیطره پیدا کړه او خبره د خطر یا جنگ پیښېدو د حالته ووته. حتی د مکې مکرمه ځینو مشرانو ولیده چې نور نو امان دی، راوتلي دي او ناست دي. دغه منظر او حالت ته ګوري چې په دې جمله کې حارث ابن هشام، هغه چې ام هانی رضی الله تعالی عنها امان ورکړي، هم ناست دي. ابو سفیان او څو نفر نور هم ناست دي. مسلمانانو ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر اوښ سپور دی و مسجد الحرام ته ور داخل شو. اول و حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کړي او په طواف یې شروع وکړه. البته دغه طواف بل احرام په کالو کې او پر اوښ سپور دی طواف کوي، ځکه غواړي چې خلک یې وویني او په د صلی الله علیه و آله وسلم پسې اقتداء او متابعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بیت الله طواف کوي او سوره الفتح په طواف کې تلاوتوي. انا فتحنا لك فتحا مبینا. څو تر دغه آیات شریف پورې ورسېدي. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تر اخره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو کوچنی لکړه ورسره و. په دغه طواف کې چې به هر وخت د حجر اسود و محاذات یا برابرۍ ته ورسېدي، حجر اسود به په دغه لکړه مسح کوي او بیا به د لکړې سر مچ کوي. پس له طواف څخه د زمزم څاه ته ورغلی، غواړي چې دغه څاه څخه اوبه وچشي. نو یې وفرمایل که زه د دې څخه نه بیرېدلی چې خلک به بیا پر دغه اوبو منازعه ورسره کوي، نو به ما په خپله سلواغه اخیستی وای. یعنی که زما بیره او خوف پر دې نه وای چې سقایه به د بني هاشم د لاسه ووځي، ما به په خپله اوبه راکښلي وای او دا به سنت ګرځېدلی وای چې هر چا به په خپله اوبه راکښلی، چې په دې صورت کې سقایه د بني هاشم د لاسه وتل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ کړه، ویل عباس چیرې دی؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه
د سقایې یعنی وحاجانو ته د اوبو ورکولو او رسولو مسؤله و. نو یا هغه ته وویل یا عباس موږ ته اوبه راوکاږه. عباس رضی الله تعالی عنه د زمزم د څاڅخه د چښلو دپاره اوبه راوکشه. بیا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ستا هغه کور ته ځې چې په مکه مکرمه کې دی؟ مقصد یې هغه کور وو چې تر هجرت د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پکښې کاوه، د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا عقیل موږ ته کور را پرې ایښی دی؟ عقیل د ابو طالب زوی وو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بیا د ده علیه الصلاة والسلام لونو هجرت وکړي نو کور خالی پاتې شو، څوک نه پکښې اوسېده، څو کاله پر دې حال پاته وو. بیا نو عقیل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور خرڅ کړي او قیمت یې هم ده واخیستی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې کور خرڅ شوی دی او د ده علیه الصلاة والسلام د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دی چې هغه عقیل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. نو ویل اوس نسم کولای چې وسړي ته ورسم او ووایم دا زما کور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې شو او په خیمه کې اوسېدی، ځکه کور یې نه درلودی چې پکښې واوسېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې قریش دې راووځي او را دې سي. قریش راووتل او د کعبې شریفې سره ورته راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا غونډۍ ته وختي او ډېره عظیمه خطبه یې وویل. د الله جل جلاله حمد، مجد او عظمت یې ووایه. د الله جل جلاله ثنا او صفت یې وکړي. پر خپل ځان یې درود ووایه. بیا یې د اسلام د احکامو په بیانولو شروع وکړه. هغه د جاهلیت عادات او کارونه یې لغوه کړه، لکه شرک، قتل او قتال، د وینو تویول. په دغه ځای کې سود او ربا حرام کړه او وی فرمایل د جاهلیت ټول کارونه زما تر پښو لاندې دي، یعنی عبث او بهوده کارونه دي او تر دې وروسته نه اعتبار لري او نه چلیږي. اوس اسلام او د هغه احکام د اعتبار وړ او قابل د عمل دي. اسلام او د هغه احکام پر خلقو امر دي. د جاهلیت ټول عادات او رسومات، رواجونه او کارونه لغوه دي، بل سدانه، سقایه او رفاده، یعنی د بیت الله الحرام اهتمام او غم خوردنی چې ودغه ته سدانه ویل کېده، او د حاجیانو د اوبو او خورو خدمت چې ودغه ته سقایه او رفاده ویل کېده. دغه کارونه پر خپل ځای پاتې دي. د دغه دوو کارو فخر او شرف پر خپل ځای محفوظ او باقی دي، ځکه دغه لوی او مهم کار و. خدمت او سخا پکښې وه. مګر د جاهلیت نور ټول کارونه او په هغو باندې فخر کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لغوه کړه. بیا یې قریشو ته هغه خپله مشهوره جمله وویل. وی فرمایل یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بكم، یعنی څه فکر کوئ چې زه به ستاسې سره څه وکم؟ هغو وویل د خیر امید مو دی، مهربان ورور او مهربان وراره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه و تاسې ته داسې وایم لکه یوسف علیه السلام چې خپل ورونو ته وویل لا تثریب علیکم اليوم، پر تاسې نن زما د طرفه هیڅ ملامتي نشته، ورځئ تاسې آزاد یاست، یعنی زما د جزا څخه عفو یاست. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عفو وکړه او ټول یې معاف کړه. ورونو ستاسې خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مقابل کې د قریشو عملونه، جنگونه او آزارونه ټول په یاد دي. مګر نن ورځ رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عام عفو وکړه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې پوره امن او امان دی، لشکر موجود دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلې دی او د خلقو په مابین کې ګرځي.
څوک پوښتنې ځینې کوي، څوک ستړی مسې ورسره کوي، څوک یې د حال او احوال پوښتنه کوي. اسلام پر مکه مکرمه پوره مسلط دی. په دغه وخت کې یو واقعه پیښه شوه. هغه دا چې یو نفر چې فضاله ابن عمیر اللیثي نومېدی، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه. نو یې د ځان سره یو خنجر پټ کړی دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ووهي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریف طواف کاوه او فضاله په ډېره آرامي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورهدي. کوم وخت چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل فضاله؟ د ویل هو یا رسول الله فضاله یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د ځان سره د څه خبرې کولې؟ هغه ویل یا رسول الله د الله ذکر میکاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل. د په نیت خبر وو او ویل یا فضاله د الله څخه مغفرت وغواړه. هغه ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر ځګر کښېښاوه او ویل د الله څخه مغفرت وغواړه. فضاله ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس ځینې راپورته کړي. فضاله وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس را باندې کښېږدي، د مځکې پر مخ مې د هیڅ چا سره دونه عداوت نه درلودی لکه د ده علیه الصلاة والسلام سره. خلاص لا نور څخه پورته کړي چې د الله جل جلاله په ټولو مخلوقاتو کې هیڅ شی تر ده علیه الصلاة والسلام ما ته خوښ او ګران نه و. یعنی په دغه یوه لحظه کې تر ټولو مخلوقاتو او موجوداتو و ما ته ګران او محبوب سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. اوس نو فضاله د دې ځای څخه رهیسو او خپل کور ته ځي. هلته په لار کې یوه ښځه وه چې فضاله د هغې سره ناوړه تعلقات درلوده او کله کله به د هغې و ملاقات ته ورتلی. هغې ښځې ولیدی او ویل راسه چې مجلس سره وکړو. فضاله د هغې ښځې غوښتنه په بیتو یا اشعارو سره ور رد کړه. څرنګه چې هغه بیتونه په عربي دي، زه به ترجمه درته را نقل کړم. فضاله وایي دې ما ته وویل راسه چې مجلس او خبرې سره وکړو. ما ویل یا دغه کار الله او اسلام پر ما منع کړی دی. کما محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ډله د فتح په ورځ نه وای لیدلې چې بوتان یې ماتول زه به درغلی وای، مګر د الله دین می د ورځې په مثل روښانه ولیدي او شرک دونه تاریک دی چې تاریکی پټوي، یعنی تر تاریکی لا تاریک دی. اوس نو ځینې خلق لمنځونه کوي، ځینې طوافونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناس دی او اصحاب کرام شاوخوا پر راګرځېدلي دي. داسې معلومیږي لکه د 14 سپوږمۍ چې په شپول یا هاله کې وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو د خلقو په مابین کې ګرځي. هلته ابو سفیان یو ځای ناس دی، په فکر او چرت کې ډوب دی. فکر وهي چې اوس باید څه وکم. مکه مکرمه تسلیم سو. اوس څنګه کولای سم چې اهل مکه او قریش سره راټول کم او د ځینو عربو څخه کومک وغواړم، بیا یو لشکر جوړ او برابر کم او د مسلمانانو سره جنگ وکم. په دغه فکر کې غمجن ناس دی، د ځان سره نقشې جوړوي چې څنګه به په دې کار کې کامیاب او موفق سم. په خپل فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یو لاس کښېښول سو. د چې مخ ور واړاوه او ورته ویې کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا سفیان، هغه وخت به نو الله جل جلاله وشوي خوار به کی، یعنی کته لشکر سره راټول کې نو به الله جل جلاله ذلیل کی. ابو سفیان وایي دلته نو اسلام زړه ته داخل سو. څوک دی چې د زړه په حال خبريږي،
دی علیه الصلاة والسلام څنګه پوسو چې زه د چی شي په باره کې فکر کوم. بیا وروسته عتاب ابن اسید، ابو سفیان او حارث ابن هشام دغه د قریشو 3 نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالبه او فاتح سوه. دلته د لمانځه وخت سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې لوړ کعبه شریف ته وخیږي او اذان وکړي. بلال رضی الله تعالی عنہ وختي او په اذان کولو یې شروع وکړ. عتاب ابن اسید وویل الله د اسید سره شو وکړه چې دغه مریه یې نو لیدي چې سربېره پر کعبه اذان کوي او هغه څه واوري چې دی په قهر کاوه. حارث ابن هشام وویل مگر زه په والله کپوسم چې دغه دین حق دی متابعت به وکم. ابو سفیان چې په خله ناس دی څه نه وایي ځکه ودته لږ وخت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه قصه پیښ شوه چې د زړه حال یې ورته ووایي. خو وروسته یې وویل زه والله هیڅ نه وایم، کما یو څه وویل په والله دغه شګه به ودته هغه حال ووایي. یو کوچنی ډبره یې په لاس کې وه او هغه ته اشاره وکړه، ویل دغه شګه به حال ورته ووایي. پس له لږه وخته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په منطقه کې تیرېدی نو و دوی ته ور وګرځېدی او وی فرمایل زه په هغه شي خبر سوم چې تاسو سره ویل یا عتاب الله د اسید سره شو وکړه چې دغه مریه یې نو لیدي چې سربېره پر کعبه اذان کوي. او یا حارث کته په دغه دین پوسه چې حق دی متابعت به وکړي. او یا ابا سفیان کتا یو څه وویل هغه خبره به دغه شګه و ماته وکړي. ابو سفیان وایي دلته منو اسلام پورا وزړه ته ننوتی او زما په زړه کې ځای ونیوي. دا مې یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی، ځکه د زړه حال هم نه ځنې پټیږي. عتاب او حارث وویل موږ شاهدی ادا کوو چې ته رسول الله یې. والله په دغه خبرو هیڅوک نو خبر او نه څوک زموږ سره و چې موږ ووایو هغه ته خبر کړي یا هغه دغه حال تا ته در ورساوه. ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې قریش او نور خلق سره راټول و پر اوښه سپور سو. خلق یې امر کړی چې د کعبه شریف څخه لرې سي. خلق لرې سوه او ورته ګوري چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې پر کعبه شریف طواف کوي او هغه کوچنی لکړه په لاس کې ده. ورونو د کعبه شریف پر شاوخوا 380 بوتان پراته و چې تر دغه وخت موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ आवाज د سورۃ بنی اسرائیل 1 نمبر آیات وایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دغه آیات شریف وایي او د هغه بوتانو څخه ویوي وته اشاره کوي. دغه وخت او حال حاضر خلق وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بت لمس کې یعنی لاس یا لکړه ځنی ومشله فقط چې په لکړه سره به اشاره ورته وکړه هغه بت به چپسو. کبه وبت د شاده طرفه اشاره وکړه هغه به د مخ پر طرف ولويدي او کبه د مخ د طرفه اشاره ورته وکړه بت به پر شا ستونستخ غزار سو. فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو اشاره بیل لمسه څخه بوتان چپکېده. خلق او قریش ورته ګوري چې د دوی الها یا خدایان دغه سی یو په بل پسې چپکیږي او ماتیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف په تکرار سره وایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او د سورۃ سبع 29 نمبر آیات شریف ورسره وایي جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبت اشاره کوي او هغه لویږي. دا د مشرکانو هغه باطل الها یا خدایان و چې په سوو کلو یې عبادت سوی وو او اوس یو په بل پسې لویږي او ماتیږي. حاضرین وایي
عجبه خدا وه هر بت چې بغزار سو ټوټه ټوټه بسو کوچنی کوچنی ډبرې بسو هیڅ ځای یا هیڅ شی روغ نه پاتې کېدی حتی لو ډبره بلا نه پکښ پاتې کېده ښه مثال یې د اوس ناشکن لوښي یا ګلاسونه دي چې مات سي ریزه ریزه سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول بوتان مات کړه بیل هبل څخه چې هغه یو اخر ته پریښاوه هبل هغه تر ټولو لوی بت معظم د بوتانو او د مشرکانو د الهو رئیس وو دغه هبل ډیر لوی بت وو چې لوړ په زنجیرانو تړل شوی وو او لاندې بیا پر مځکه په اوسپنه ټینګ او ثابت شوی وو چې د ځای څخه یې حرکت نه کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دغه هبل یې په سترګو کې واهه او ویل یې قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا دلته نو هبل په شورېدو سو په حرکت کې سو لکه زلزله چې پر کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په سترګو کې وهي او آیات شریف وایي هبل شوري څنګه چې پر مځکه په اوسپنه ټینګ شوی وو په یو وار نسو غزار خو په دغه حرکتو کې لکه یو څوک چې شوروي آخر غزار سو او پر مځکه ولوېدی هبل څنګه چې ډېر لوی او غټ بت وو مات خصو مگر لوی لوی ډبرې سو داسې نسو لکه هغه نور چې کوچنی کوچنی ټوټې بسوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام امر کړ چې نور یې هم مات کړي هغه هم ورولار سو او هبل یې ټوټه ټوټه کړ دغه بت د هغو خلقو په لاسو مات سو چې یو وخت د دغه بت عبادت کاوه قریش وخپل الهو ته ګوري چې ټوټه ټوټه سو نو یې اسلام وزړو ته داخل سو ځکه اوس د چا عبادت وکي الها خو ټوله تباه او برباد سو د بوتانو قصه هغه چې د عمرو ابن لحی څخه را شروع شوی و په دغه قسم پای ته ورسېده هغه اول ابتدا می هم درته بیان کړ چې د عمرو ابن لحی په واسطه و جزیره العرب ته بوتان راوړسوه او دای د خیر البشر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس انتهاوه بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د نن و کعبه شریف ته ورسي نو یا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته نفر ورولېږي د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ قسمو د مخدر ته کړی ده چې د عمرو ابن العاص او خالد ابن ولید سره مسلمان سو او د هغو سره یو ځای هجرت وکړي خو د کعبه شریف تولا او کلی د هغه د کورنۍ سره وي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عثمان ته نفر ورولېږي چې یا عثمان د بنی شیبه څخه کلی راوړه بنی شیبه د عبد الدار اولاده ده او دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ کورنۍ او خاندان دي او د کعبه شریف کلی د دوی څخه وي بیل د دوی د اجازه څخه و کعبه شریف ته څوک نسوای داخلي دلای نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ولاړی چې کلی راوړي څنګه چې کلی د مور سره وي نو خپل مور ته ورغلی او کلی یې ځنی وغوښته مور یې ورته وویل یا عثمان ستا هغه قصه نه ده پیاد چې ستا تر اسلام د مخه ستا او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې پیښ شوه هغه قصه مو مخکې درته بیان کړې ده چې داسې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عثمان ابن طلحه څخه وغوښته چې کعبه شریف ته داخل کړ څنګه چې هغه وخت عثمان پر کفر او شرک وو نو ویل والله کعبه ته به نه سره څخه داخل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته ویل یا عثمان کعبه ته داخل ک عثمان ویل والله هیڅ کله به نه سره داخل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا عثمان کعبه ته داخل ک د مخه تر دې چې کلی بیا زما په لاس کې وي او هغه چاته ورکم چې زما خوښوي یعنی کلی ستاد لاس وزي او زما لاس راځي عثمان ویل والله کده کعبه کلی ستا په لاس کې سوی هغه وخت نو زما د پاره د مځکې تر مخ د مځکې نس بهتر دی یعنی هغه وخت نو زما د پاره مرګ تر ژوند ښه دی خو سبحان الله هغه ورځ دغه دراغله مگر عثمان رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی دی
او مور یې دغه قصه ور په یاد کړه. ویل که زه کیلي درکم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي، او هغه درته ویلي و چې کیلي د صلی الله علیه و آله وسلم ولاف ته ورځي او هغه چاته به ورکړي چې د خوښه وي. عثمان ویل که څه هم داسې وي دا رسول الله دی او خامخا یې باید د امر اطاعت وسی، کیلي راکه. مور یې کیلي واخیسته او په خپلو اغوستو کالو کې یې پټ کړه. ویل والله نه کیلي درکوم او نه به درکم، دا ستا د پلار او بني عبدالدار شرف دی، هیڅ کله نه درکوم. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ کوشش کوي چې مور قانع کی وایي کیلي راکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولم. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دی او عثمان وزنډېدی، ځکه مور یې ناراضه کیږي چې کیلي ورکړي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پسې ولېږل چې ورسې کیلي راوړي. دوی هم د عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته پسې ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ډېر قوت سره دروازه ووهل او ناره کړه یا عثمان کیلي دې څه کړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دی او ته وزنډېږې. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ مور د ډېرې بیرې څخه رېږدېده. کیلي یې د کالو څخه راویسته او عثمان ته یې ورکړه. ویل چې په زور یې اخلي تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکړم. عثمان رضی الله تعالی عنہ کیلي واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وروړه. ټول قریش ورته ګوري، د عبدالدار د اولادې شرف او عزت په دغه کیلي کې دی او دغه خپل شرف یې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه پخوانی قصه په یاد ده او هغه قصه په خلقو کې هم مشهوره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف دروازه خلاص کړه. ویل د چې مشرکانو د نن په کعبه شریفه کې بوتان رسم کړی دي چې په هغه جمله کې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عکسونه هم رسم کړی و او پر داسې شکل یې رسم کړی و چې ازلام یې تقسیمول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط. الله دې دغه رسم کوونکی ووجني، زموږ د شیخ سره داسې عمل کړی دی په والله هغه هیڅ کله ازلام یا غشي نه دي تقسیم کړي. او په کعبه شریفه کې د کوترې یو مجسمه ولیده چې د لرګو څخه جوړه شوې و. هغه مجسمه یې په خپل لاس سره ماته کړه. نور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کعبه شریفه ته نه ورننوتی، بلکې ځینې اصحاب کرام یې امر کړه چې کعبه شریفه ته ورننوځي او هغه رسمونه چې په کعبه شریفه کې دي پاک او زایل کړي. هغه پاک رسوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کعبه شریفه ته دننه ورغلی. خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم یو څه آثار او علامې پاتې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل د رسمو هغه پات علامه په خپل مبارک کالی مشله چې پوره پاکي سي. اوس چې د نن کعبه شریفه د بوتانو د رسمو څخه پوره پاکه سو، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورننوتی او دروازه په ځان پسې وتړل. په دغه وخت کې د نن په کعبه شریفه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ څخه بل هیڅوک نه و ورسره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په کعبه شریفه کې په دغه مبارک ځای او مبارک وخت کې 2 رکعات المنز ادا کړي. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې مخ وهغه دیواله ته وو چې پر دروازه مخامخ دی او د دیواله څخه 1.5 متر لري ولاړ. په هغه وخت کې د کعبه شریفه چت پر شپږو عمودو یا پایو ولاړ، یعنی د نن په کعبه شریفه کې 6 عموده و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ځای کې المنز ادا کړي چې یو عمود یې وراسته طرف ته و او 2 عمود یې وچپه طرف ته و او 3 عمود یې تر شا و.
د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه په کعبه شریفه کې شاوخوا وګرځېدی، تکبیر او تهلیل ووایه او بیا یې دروازه خلاصه کړه. قریش ټوله د باندې په انتظار ولاړ دي چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه کوي او څه به وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریفې د دروازې پر دوو چارچوبو لاسونه کېښول او وی فرمایل: لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يا معشر قريش، الله جل جلاله ستاسو د جاهلیت فخرونه او په پلرو سره ځانونه لوی بلل استکړه. ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه دي او آدم علیه السلام د خاور څخه دی. او بیا یې د سورة الحجرات 13 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. يعني ايه خلقو بشکه چې موږ تاسو ټول د یو سړي او یوې ښځې څخه پیدا کړی یاست چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ده، او موږ تاسو فرقې او قبیلې ګرځولې یاست د دې دپاره چې یو د بل سره وپیژني. بشکه چې تاسو څخه په نیز د الله جل جلاله معزز او مکرم هغه څوک دی چې ډېر متقی او د ښو اخلاقو خاوند وي. ورونو، د نن ورځې د ضرورت پر اساس به د دغه آیات شریف لږ تفسیر هم بیان کو. نن ورځ چې یو څوک د یو چا غیبت کوي یا یې بد وایي او د نورو خلقو په عیبو پسې ګرځي او بیانوي، د دې ټولو منشأ او اساس کبر او غرور دی. یو انسان چې خپل ځان تر نورو لوړ بولي او نورو ته د حقارت په سترګه ګوري نو دغه کارونه کوي. مگر الله جل جلاله مشتدا را وشول چې یو انسان لره نشای چې په خپل اصل او نسب عزت او لوی مغرور سي او فخر فوت، بلکې انسان باید پوسي چې د انسان د پاره اصلي او اساسي عزت او محترم والی په دې کې دی چې ښه عمل او ښه اخلاق ولري او همیشه د الله جل جلاله څخه وبېریږي. په دغه صفاتو سره یو انسان د الله جل جلاله په دربار کې معزز، محترم او مکرم کېدلی شي. د نسب خو اصلي حقیقت دا دی چې ټول انسانان د آدم او حوا څخه پیدا شوي دي. سیادت او حضرتوالی، صاحبزاده او اخونزاده، عثماني او فاروقي، صدیقي او انصاري، هاشمي او قریشي، شیخي او خانی او نور دغه څه د تعریف او ستاینې الفاظ لکه درانی او فلانیزی. د ښه علم او عمل، د ښو اخلاق او ښې معاملې، د تقوا او پرهیزګاری په مقابل کې هیڅ هم نه دي. دغه خاندانی صفتونه او ستاینې فقط د دې دپاره دي چې خلق په وپېژندل سي، بې له دغه څخه بل قدر او قیمت نه لري. د انسان اصلي قدر او قیمت په دې کې دی چې متقی او پرهیزګار، عالم او د پوهې خاوند وي. هو، هلته داسې کسان شته چې الله جل جلاله په یوه شریفه او معززه کورنۍ کې پیدا کړي وي. دغه یو الهي موهوب شرف دی. د دې مثال داسې دی لکه ځینې کسان چې الله جل جلاله خوبصورته او شایسته جوړ کړي وي، خو یوازې هغه شایست د فخر او ناز وړ نه دی او نه د یو انسان د کمال دپاره دغه شایست معیار ایښول کېدلی شي، او نه دغه شایسته انسان دا حق لري چې د خپل شایست په سبب دې نورو ته په سپکه سترګه وګوري. هو، د دغه نعمت که شایست دی او که په ښه کورنۍ کې پیدا شوی دی، شکر دې ادا کړي چې الله جل جلاله دغه نعمت وده ته بې له د ده د اختیار او تصرف څخه ورکړی دی. خو د شکر یو اساسي شرط دا دی
چې په دغه نعمت سره پر نورو فخر او غرور ونکړي او دغه نعمت په بد اخلاقیو او بد خویو سره خراب نکړي. مقصد دا چې د مجد او شرف، د عزت او فضیلت اصلي معیار نسب نه دی، بلکې تقوا او پاک ژوند دی. او متقی سړی هیڅ کله و نورو ته په سپکه سترګه نه ګوري. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو خطبه و چې په دغه ځای کې و فرمایل. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریفه څخه راووتی، راغلی په مسجد الحرام کې کښینستی او د کعبه شریفه کلیه په لاس کې و. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ ډیر ژر ورغلی او ویل یا رسول الله سقایه او رفاده او د کعبه شریفه کلی دا ټول شرف ما تراک. سقایه او رفاده خو د عباس رضی الله تعالی عنہ په لاس کې و، که اوس د کعبه شریفه کلی هم ورکول سي نو ټول شرف د دسو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کلی هم وغوښته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ حاضر سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عثمان دغه دی کلی دی، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء. واخلی د عبد الدار اولاده، د شیبه اولاده او تر ابده واخلی. د قیامت تر ورځې دغه کلی ستاسې دي، ستاسې څخه به څوک وانخلي مگر ظالم. الله جل جلاله تاسې د پر بیته امینان کړی یاست. کم شی چې دغه بیته څخه و تاسې ته در رسیږي په ښه طریقه سره خوري. نو د کعبه شریفه کلی تر نن ورځې پورې د بني شیبه څخه دي. دوی دي چې د کعبه شریفه دروازه خلاصوي. بل اجازه څخه د بني شیبه نه پاچا او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند و کعبه شریفه ته ننوتلی. دغه تولا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د دوی ده. او که چا ځنی واخسته هغه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره ظالم دی. مگر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړ او بیا راووتی، فورا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه و کعبه شریفه تور ننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړ. ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر متابعت ډیر حریص وو. هر کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه یا به کړی وو، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه کار د کولو ډیر کوشش کاوه. نو فورا وکعبه شریفه تور ننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه ځای وروښاوه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پر هغه ځای لمونځ ادا کړي او وایي دا می هیر سو چې د بلال رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه وکم چې څو رکعات المنځ ادا کړي. ورون کم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته ورفتح کړه و اهل مکه ته حق ورشکاره سو او په حق پوسو، نو دا ور معلومه سو چې و کامیابی ته بل لار نسته بل اسلام. نو ټول د مسلمانیدو اراده وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت د پاره نر او شذي سره یو ځای شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډې کښینستی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناستو. د خلقو څخه بیعت اخیستی. ټول خلقو پر دې بیعت ورسره وکي چې د ده علیه الصلاة والسلام اوامر به اوري او تر کومه ځای چې په وسه پوروي اطاعت به کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې بنورانو بیعت کاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلاس ورکي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورانو د بیعت څخه فارغ سو، نو یې د شذو څخه په بیعت اخیستلو شروع وکړه او د شذو څخه بیعت فقط په جبه یعنی د خلی په خبرو سره اخیستی.
ښځو ته یې لاس نور کاوه. امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره د خولې په خبرو بیعت کاوه او هیڅ کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس د ښځې د لاس څخه نه دی مشتی بې له هغه ښځو چې د علیه الصلاة والسلام ته الله حلالي کړي وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ناست و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر د علیه الصلاة والسلام کښته ناست و. د ښځو سره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر بیعت کاوه. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې و دوی ته ورسولې. د ښځو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه هم راغلې وه. دا هغه ښځه ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د هغه پزه او غوږونه ورپرې کړه او ځیګر یې ورڅیرې کړي او د هغه اینه یې راوکشه. دا هغه هند ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه لسو نفرو کې یاده کړې وه چې ویل که د کعبې په پوښو هم زړیږي ویې وژنئ. اوس دغه هند د ښځو په مابین کې راغلی ده، مخ یې پټ دی، نه پیژندل کیږي. دا غواړي چې مسلمانه سي او په دغه واسطه امان پیدا کړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو څخه د بیعت په اخیستلو شروع وکړه نو یې وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل یا رسول الله هغه چې نن مات کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوئ. هند ویل یا رسول الله ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د مال څخه یو څه اخیستی دی او نیم خبره چې هغه ماته حلال وو که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ وو هغه ویل هغه چې په خوا دې اخیستی دی هغه می در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه؟ دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سو عفو راته وکړه، الله دې تا ته عفو وکړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم أتاك المركز الصيفي فحياك او تر ټولو غوره تعلیم اسلام بكفه الخيرات إلى الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.1 FM كندهار ينادي